بیان مې په دې باندې ختم کم چې د وسوسو نه او د دې سوچونو او فکرونو د وتو نه لار هغه دا ده د ټولو نه اول دا سوچ په ذهن کې واچوه چې دا یو امتحان دی د الله په تا باندې راغلی دی او په دې کې به حکمتونه وي نو صبر کوه وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم الله وایي په تاسو چې کوم مصیبتونه راځي دا ستاسو د لاسونو د لاسه په تاسو راځي ستاسو د کړو د لاسه راغلي نو دا یو امتحان دی څه کوه صبر کوه دویم کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر وایه چې کله د ته وسوسې راځي او کله د ته وهم سوچ فکر راځي نو څه وایه أعوذ بالله الله وی وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله چې کله شیطان راشي او په تا باندې حمله وکړي ګډوډ کوي دي فاستعذ بالله پناه ونیسه په چا پورې الله پورې فاستعذ بالله مطلب اعوذ بالله هو دریم کار دا وکړه چې هر وخت د الله نه مرسته غواړه او په الله باندې توکل وکړه ځان وسپاره چا ته الله ته او مضبوط یقین ساته چې که زما څوک حفاظت کولی شي او د دې شیطان نه مې بچ کولی شي نو هغه څوک دی هغه الله وی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې الله ته ځان وسپاري الله د ده دپاره څه شو کافي شو نو ځان وسپاره چا ته الله ته ځان وسپاره بېغمه شه دریم څلورم کار دعاګانې ډېرې د الله نه غواړه خصوصا په تهجدو کې د اذان نه وروسته قیمتي وختونه چې کوم دي په سجده کې وایي الله زما دا مسله ختمه کړه أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله وایي هغه څوک دی چې یو غم ځپلی ورته چغه ووایي او هغه له دعا قبوله کړي خو الله دی دا یو غم دی یو مسله ده الله ته یې بیانه کړه وژاړه الله ته یا الله دا مسله مې ختمه کړه دا سوچونه مې ختم کړه دا فکرونه مې ختم کړه دا مسله راته حل کړه پنځم کار د ټولو نه اهم چې ته دا وسوسه او سوچ بند کړي ختم یې کړه یعنې ته ته سوچ را روان چې دا مونځ په څنګه باندې دا خبره څه ګټوله ختمه کړه بس ستا دا مونځ صحیح دی ستا دا اودس صحیح دی ستا دا خبره صحیح ده ستا دا کار صحیح دی او ځکه حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به په تاسو کې راشي په بازو پسې فیقول من خلق کذا وکذا و شیطان به دته دا راواچي چې دا پلانې شی چا پیدا کړی دی پلانې چا پیدا کړی پلانې چا پیدا کړی نو جواب څه دی الله پیدا کړي دي حتی یقول تر دې چې دې سوال ته به راورسي من خلق ربک ستا دا رب چا پیدا کړی دی فإذا بلغ ذلك کله چې دې ته راورسېدې فلیستعذ بالله اعوذ بالله به ووایي ولینتهي او دا سوچ دې بند کړي څه دې وکړي دا سوچ دې بند کړي ختم ما لږ ساعت مخکې په دې اوږده قصه وکړه که ته پکې دننه ورغلې ته شیطان ته به خپله لار کولی وې خو دا سوچ په دې ځای باندې څه کړه ختم کړه یو حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې بعضو خلکو ته به دا سوچونه راځي چې یاره دا الله ببارک کې دا څنګه او دغه څنګه فمن وجد من ذلك شیئا نو که چاته دا وسوسې او دا سوچونه راځي فلیقل آمنت بالله نو څه دې ووایي آمنت بالله دا څو خبرې شوې شپږ اوومه خبره دا یقین ساته چې الله ستا ملګری دی او ستا مرسته به کوي ولا تهینوا ولا تحزنوا الله وایي مه غمجنه کېږئ مه یېرېږئ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به همیشه زورور یې خو که تاسو مؤمنان یئ چې ستا مضبوط یقین چې الله زما ملګری دی او شیطان زما دشمن دی او د شیطان چل ول چې دی هغه کمزوری دی اتم علاج او غټه خبره هر وخت الله یادول چې څومره ته الله یادې د دې وسوسو سوچونو وهمونو فکرونو نه به وځي سوره فاتحه وایه په ځان یې چوف کوه معوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایه په ځان یې چوف کوه د سحر اذکار وایه د ماښام اذکار وایه د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه وایه ها او که بیا پته ولګېده چې دا یو نفسیاتي بیماري ده نو بیا څه وکړه
علاج وکړه ډاکټر له لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری کې دا حدیث دی ما انزل الله داء الا انزل له شفاء کومه بیماری چې الله دنیا ته رالیږلې ده د هغې دپاره علاج هم رالیږلی دی د هرې بیمارۍ علاج دی الحمدلله لاړ شه ډاکټر خوان ولګوه دا پیسې په ځان باندې دا پیسې مونږ ګټو دې دپاره چې په ځان یې ولګو ټسټونه وکړه علاج وکړه ډاکټرانو نه تپوس وکړه چې ما ته څه مشکل دی ما ته څه مسله ده او دې سره به انشاءالله الله ستاسو دا مسله دا به حل کړي دا د خیرخواهي په بنیاد باندې ما تاسو ته د یو څو خبرې وکړې ځکه چې په دې هفته کې صرف څلور پنځه داسې بیماران زما خوا ته راغلل او د میسیجو خو تپوس مه کوه چې څومره میسیج ما ته راځي هغوی ته دا مشکلات دي الله سبحانه وتعالی دې کم وروڼه او خویندې چې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي الله دې د هغوی دا مسله اسانه کړي او الله دې هغوی له شفا ورکړي او الله دې موږ د دې قسمه بیمارو وسوسو او سوچونو او فکرونو نه ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين